بسم الله الرحمن الرحیم. ګلالۍ زده کوونکو، نن ورځ مونږ او تاسو د اووم ټولګي ریاضي د سټونو موضوع تشریح کوو. که څه هم سټونه تېره ورځ مونږ او تاسو هم ویلي وو، نن د سټونو ځینې برخه پوته وي چې نن هغه تشریح کوو. هر څو د تېر درس په جریان یوه لنډه کتنه کوو. پرون ورځ مونږ او تاسو ویل چې د سټ موضوع څنګه او کله منځته راغله. نو د لومړی ځل لپاره جارج کانتور چې د ژوند دوره وه 1845 نه تر 1918، یعنې د سټ کلمه د لومړی ځل لپاره د جارج کانتور په واسطه لاسته راغله او په ریاضیاتو کې یې ورداخله کړه. د سټ لپاره مختلف تعریفونه شوي دي، مختلف تعریفونه شته او مختلفونه شوي دي. ورڅو پرین موږ تاسو هم تعریف کړی وو چې سټ د شیانو یو ګروپ یا مجموعې ته سټ وایي. سټ د شیانو یو ګروپ یا مجموعې ته سټ وایي. بیا هم په سټ کې د ګډون او نه ګډون علامې مو هم ښودلې وې. د سټ یو څو ډولونه مو ویلي وو، لکه خالي سټ. خالي سټ هغه سټ دی چې هیڅ عنصر ونه لري، یا خالي سټ هغه سټ چې هیڅ عناصر ونه لري خالي سټ بلل کیږي. بله موضوع مو هم مساوي او معادل سټونه ویلي وو. مساوي سټونه هم داسې تعریف کړي وو چې مساوي سټونه هغه سټونه دي چې د عناصرو شمېر او په خپل عناصر یو شانتي وي، یا مساوي سټونه هغه سټونه دي چې یو شانتي وي. او معادل سټونه مو هم تعریف کړي وو. معادل سټونه هغه سټونه دي چې د عناصرو شمېر یې سره یو شانته وي، یا د عناصرو تعداد یې یو قسم ته وي. بیا مو د مساوي او معادل سټونو ترمنځ فرق ښودلی وو چې هر مساوي سټ ته معادل سټ ویلی شي، او هر معادل سټ ته او یا ټولو معادل سټونو ته مساوي سټونه نشي ویلی. ولې نشي ویلی؟ ځکه کله چې سټونه مساوي شو، هم یې عناصر یو قسم ته وي او هم یې د عناصرو شمېر یو قسم ته وي. نو په معادل سټونو کې صرف پیره چې د عناصرو شمېر یو قسم ته وي یا د عناصرو شمېر یو شان ته وي، دغه د معادل سټو څخه عبارت دي. نن ورځ زموږ او تاسو موضوع ده فرعي سټ. 3 ډوله 4 ډوله سټونه مو ویلي وو. نن 4م ډول یا 3م ډول یې فرعي سټ دی. تاسو باید د ځان سره د ریاضي کتابچه او قلم ولرئ. نو زه یو ځل تعریف درته کوم، تاسو تعریف لیکئ. عنوان ولیکئ: فرعي سټ. فرعي سټ. که د A سټ 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 ټول عناصر که د A سټ ټول عناصر که د A سټ ټول عناصر د B په سټ کې که د A سټ ټول عناصر د B په سټ کې شامل وي، 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 نو A فرعي د B سټ دی. نو A فرعي د B سټ دی. دا خپله د چی شي علامه ده؟ د فرعي سټ علامه. نو A فرعي د B سټ دی. نو A فرعي د B سټ دی. نو A فرعي د B سټ دی. د مثال په ډول زه د A سټ یو انتخابوم. A سټ لیکم چې احمد، محمود او اسد 3 تنه زده کوونکي د A په سټ کې دي. د B سټ لیکم B سټ مساوي کیږي حسن، زلمای، احمد، صفت
صفت محمود او اسد. نو 15 تنه زده کوونکي هم د کوم سیټ کې دي؟ د بي په سیټ کې دي. یو بل سیټ یې هم لیکم، د سی سیټ. زمرای قدرت الله دغه، یعنی یو مونږ د ا سیټ ولیکلو، څو نفره زده کوونکي کې دي؟ 3 نفره، احمد، محمود، اسد. بل مو هم د بي سیټ ولیکلو، حسن، زلمای، احمد، صفت، محمود، اسد. دا زده کوونکي دي. بل مو هم د سی سیټ ولیکلو چې زمرای او قدرت الله، دا 2 زده کوونکي دي. مثل آیا زه اول قسم چې آیا ا د بي فرعي دی او کنه دی، آیا ا د سی فرعي دی کنه دی، آیا بي د سی فرعي سیټ دی کنه دی، آیا بي د ا فرعي سیټ دی او کنه دی. نو سمم، یعنی اوس سم د فرعي سیټ تعریف ته. فرعي سیټ مونږ اوس داسې تعریف کړو، که چېرته د ا او بي 2 سیټونه وي یا د ا سیټ ټول عناصر د بي په سیټ کې شامل وي، فرعي سیټ بلل کیږي. یا داسې هم ویلی شم، که چېرته 2 سیټونه یې په داسې ډول چې د لومړی سیټ ټول عناصر په 2یم سیټ کې شامل وي، فرعي سیټ بلل کیږي. نو زه اوس د ا د بي څخه څېړم آیا چې ا سیټ د بي فرعي سیټ دی او که نه دی. سمه ا سیټ څو عناصر کې دي؟ احمد، محمود، اسد. لیکمه چې ا سیټ احمد، محمود، اسد. بي سیټ حسن، زلمای، احمد، صفت، محمود، اسد. نو د ا سیټ یا ټول عناصر ا په سیټ کې احمد شته، د بي په سیټ کې ګوره احمد دلته، د بي په سیټ کې هم چې موجود دی؟ احمد موجود دی. د ا په سیټ کې محمود شته، د بي په سیټ کې هم چې دی؟ محمود شته. د ا په سیټ کې اسد شته، د بي په سیټ کې هم اسد شته. کله چې د ا سیټ ټول عناصر د بي په سیټ کې موجود یا شامل دي، نو زه لیکم چې ا فرعي د بي سیټ دی. ا فرعي د بي سیټ دی. ا فرعي د بي سیټ دی. نو د تعریف څخه دغه مثال ولیکئ. ا سیټ مساوي احمد، محمود، اسد. بي سیټ مساوي حسن، زلمای، احمد، صفت، محمود، اسد. او ا فرعي د بي سیټ په خپله د کوم سیټ نه عبارت دی؟ د ا سیټ نه عبارت دی. نو ا سیټ د بي فرعي سیټ دی، یعنی د ا سیټ ټول عناصر د بي په سیټ کې موجود دي. نو موږ او تاسو ویلی شو چې ا سیټ د بي سیټ یو فرعي سیټ دی. ا سیټ د بي سیټ یو فرعي سیټ دی. بل عنوان څه ولیکئ؟ غیر فرعي سیټ. غیر فرعي سیټ. غیر فرعي سیټ. که د ا سیټ که د ا سیټ که د ا سیټ که د ا سیټ ټول که د ا سیټ ټول یا یو څو عناصر که د ا سیټ ټول یا یو څو عناصر یا یو څو عناصر د بي په سیټ کې د بي په سیټ کې د بي په سیټ کې موجود نه وي د بي په سیټ کې موجود نه وي د بي په سیټ کې شامل نه وي یا موجود نه وي، هر یو لفظ چې لیکوئ د بي په سیټ کې شامل نه وي یا موجود نه وي، نو ا سیټ د بي غیر
فرعي سیټ دی نو A سیټ د B غیر فرعي سیټ دی نو A سیټ د B غیر فرعي سیټ دی نو A سیټ د B غیر فرعي سیټ دی نو A سیټ د B غیر فرعي سیټ دی نو A سیټ د B غیر فرعي سیټ دی او A غیر فرعي د B سیټ په ډول ښودل کیږي یا A غیر فرعي د B په شکل یا په ډول ښودل کیږي یعنی A فرعي نه ده یا غیر فرعي سیټ دی د B سیټ A غیر فرعي د غیر فرعي علامه ده هم د غیر فرعي علامه ده یعنی د فرعي په علامه یو کراس کړل ده هم کوم علامه ده غیر فرعي علامه ده مثال په ډول د A سیټ دی زمری پر مثال بل نوم قدرت الله نو دوه عناصر کې د اوس ځکه سمه چې آیا د مونږ تاسو غیر فرعي سیټ داسې تعریف وکړو که چېرته د A سیټ ټول عناصر یا یو یا څو عناصر د B په سیټ کې شامل نه وي نو A د B غیر فرعي سیټ ده نو دلته قدرت الله آیا د B په سیټ کې قدرت الله شته نشته دلته زمری آیا د B په سیټ کې زمری شته که نشته نشته کله چې د A سیټ ټول عناصر د B په سیټ کې شامل نشو نو موږ او تاسو ویلی شو چې A د B غیر فرعي سیټ دی نو لیکو چې A سیټ غیر فرعي سیټ د B سیټ دی نو دا مثال هم د غیر فرعي سیټ ته ولیکئ A سیټ مساوي کیږي قدرت الله او زمری B سیټ مساوي کیږي حسن زلمی احمد صفت محمود نو A د B غیر فرعي سیټ دی نو A د B غیر فرعي سیټ دی نو انشاءالله د فرعي او غیر فرعي سیټونو تعریف مو وکړلو اوس د کتاب صفحې ته راشئ ځکه د یو کتابه کې باید کتاب د اوم سیم په ټولګي ریاضي کې باید چې فاتح هم نشي فرعي سیټ په اول کله چې د فرعي سیټ 11مه صفحې ته لاړ شئ 11مه صفحه دلته عنوان لیکلی دی فرعي سیټ نو فرعي سیټ لوند عبارت لیکلی ستاسو د کورنۍ غړي د یو ښار یا کلي خلک او ستاسو د ښار یا کلي خلک د افغانستان د خلکو څخه دي او د افغانستان خلک نو کله چې په ریاضۍ کې د کوم عنوان خلاصوي د سره یو شکل وي نو په شکل باندې تاسو یو څه لږ فکر کوئ چې آیا دا شکل څه مفهوم لري دلته په شکل کې مکمل کورې نقشه ده د کورې سره بیا هم د افغانستان نقشه ده دغه نه تاسو یو دقیقه فکر وکړئ چې آیا د څه مطلب لري او څه مفهوم لري څه مفهوم تاسو ترې اخیستی شئ نو تاسو به اوس پوه شوي وئ چې د ټولې کورې نقشه او د افغانستان نقشه د څه مفهوم لري نو دا مفهوم دغه دی کله چې ټولې په کورې نقشه کې هم د افغانستان هیواد شامل دی نو موږ او تاسو ویلی شو چې د افغانستان هیواد د ټولو کورې یوه برخه ده یا د افغانستان هیواد د ټولو هیوادونو یوه برخه ده نو موږ ویلی شو چې د افغانستان سیټ د ټولو نړۍ سیټ یوه فرعي برخه ده یعنی دا که موجود دی دا یو جزء ده د ټولې نړۍ یا هم داسې ویلی شو چې د افغانستان مساحت د ټولو نړۍ مساحت یوه فرعي برخه ده یعنی که د ټولو نړۍ مساحت وخلي یا نه افغانستان مساحت په نظر کې ونیسي دا هم چې ده یوه برخه ده یا هم په دا ډول ویلی شو که د افغانستان د خلکو نفوس هم د ټولو نړۍ د نفوس هم یوه برخه ده یعنی د افغانستان خلک د ټولو نړۍ د خلکو یو فرعي سیټ دی یا لیکو زه لیکم
چې A سیټ مساوي دی د ټولې نړۍ مسلمانان. B سیټ مساوي دی د افغانستان مسلمانان. نو د ټولو نړۍ مسلمانان خو زیات دي، د افغانستان مسلمانان کم دي. نو موږ او تاسو له شي د افغانستان مسلمانان د ټولو نړۍ مسلمانانو یوه فرعي برخه ده، یعنی دا مسلمانان هم چیرته شامل دي؟ په ټولو نړۍ مسلمانانو شامل دي، خو دا د ټولو نړۍ مسلمانانو یوه برخه ده. نو زه یم چې د افغانستان مسلمانان د ټولو نړۍ مسلمانانو یو فرعي سیټ دی. یا یم چې بي سیټ فرعي سیټ د A سیټ دی، یا بي فرعي د A سیټ دی. فعالیت دی A د اووم ټولګي زده کوونکو سیټ او بي د اووم ټولګي د زده کوونکو د والیبال ټیم دی. انشاءالله فعالیت مشکل نه دی، دا نه تاسو بیا خپله کور وکړئ. لومړی مثال لاندې سیټونه په نظر کې ونیسئ A B C او D. لکه دا که مو هم مثال تر کړی دی چې A د B فرعي B د A فرعي نه دی، دا نه خپله کور وکړئ، انشاءالله مشکل نه دی، تعریف مې مخکې ته کړی و. بل مثال دی چې A مساوي 2 5 6 7 سیټونه راکړل شوي دي. آیا B د A فرعي او D د A فرعي دی؟ دا مثال فعالیت انشاءالله ستون دی، دا نه خپله کور وکړئ. دویم مثال A مساوي 2 4 6 7 څخه کوم سیټ د A فرعي سیټ دی؟ دا مثال تخته نه ته لیکم. A سیټ مساوي دی 2 4 6 8 12مه صفحه کې دی. وی د لاندې سیټونو څخه کوم سیټ د A فرعي سیټ دی؟ نو یو سیټ یې روکړی دی چې A سیټ مساوي کېږي 2 4 6 8. اوس دوه نوره سیټونه یې روکړي دي چې E سیټ مساوي دی یو خالي سیټ. او B سیټ مساوي دی یو 2 4 2 او 4. A سیټ یې روکړی دی په دویم مثال کې چې A سیټ کې څو عناصر دي؟ 1 2 3 4 چې عددونه دي، یو د 2 عدد دی، بل د 4 عدد دی، بل د 6 عدد دی او بل د 8 عدد دی. E سیټ یې روکړی دی چې خالي سیټ دی. خالي سیټ مونږ او تاسو تېره ورځ هم تعریف کړی و. B سیټ دی څو عناصر کې دي؟ 3 عناصر، 1 2 او 4 دی. اوس آیا د A سیټ کوم فرعي سیټ دی؟ آیا E سیټ د A سیټ فرعي سیټ دی که نه دی؟ B سیټ د A سیټ فرعي سیټ دی که نه دی؟ نو زه لیکم چې E سیټ د A فرعي سیټ دی، ځکه موږ مخته ویلي وو چې په هر سیټ کې یو خالي سیټ موجود دی. نو د A په سیټ کې هم چې موجود دی یو خالي سیټ موجود دی. نو کله چې خالي سیټ موجود دی نو دا خالي سیټ د دغه ټول سیټ یوه برخه شوه. نو زه لیکم چې E سیټ فرعي سیټ دی د A سیټ. E سیټ فرعي دی د A سیټ. اوس B سیټ ګورم. B سیټ کې یو عنصر یو عدد دلته شته، دلته نشته، دلته که څه هم 2 4 شته، دلته هم 2 4 شته، یعنې د 2 عناصر یو قسم دي. خو موږ او تاسو مخته په تعریف کې ویلي وو چې د A سیټ ټول عناصر باید د B په سیټ کې موجود وي. کله چې د B سیټ ټول عناصر د A په سیټ کې موجود نه دي نو زه لیکم چې B سیټ نه دی فرعي سیټ د A سیټ سره، یعنی B د A فرعي سیټ نه دی. تمرین کې انشاءالله مشکل نشته. A مساوي 2 د سیټونو په تفصیلي ښه. دویم عنوان دویم تعریف ولیکئ تکاتو سیټ. تکاتو
تکاتو سیټ دویم عنوان ولیکئ تکاتو سیټ که د A او B دوه سیټونه وي 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 نو له تکاتو سیټ د A او B نو تکاتو سیټ د A او B د دوه سیټونو تکاتو هغه سیټ دی 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 چې عناصر یې هم په A چې عناصر یې هم په A چې عناصر یې هم په A سیټ کې او هم په B سیټ کې چې عناصر یې هم په A سیټ کې او هم په B سیټ کې شامل وي یا موجود وي شامل وي یا موجود وي او داسې ښودل کېږي چې A تکاتو د B A تکاتو د B دا هم د چی شي علامه ده د تکاتو علامه ده دغه د تکاتو علامه ده یعنی A تکاتو سیټ او B سیټ کې یا په بل ډول هم طریقه وای شو تکاتو سیټ کچیرته د A او B دوه سیټونه وي له هغه سیټ څخه عبارت دی چې د A او B د مشترکو عناصرو څخه جوړ شوی وي یا د A او B د مشترکو عناصرو سیټ کوم سیټ څخه عبارت دی له تکاتو سیټ څخه عبارت دی د A او B د مشترکو عناصرو سیټ له تکاتو سیټ څخه عبارت دی د A او B دا هم لاند تعریف دی د A او B سیټ د مشترک عناصرو سیټ له تکاتو سیټ څخه عبارت دی د تکاتو سیټ څخه عبارت دی مثال په ډول زه لیکم چې A سیټ مساوي کیږي احمد محمود حسن B سیټ مساوي کیږي زلمای احمد زمارای حسن نو د A او B دوه سیټونه دي چې د A سیټ کې درې تنه زده کوونکي دي احمد محمود حسن یعنی د A سیټ ولیکئ چې A سیټ مساوي کیږي احمد محمود حسن او B سیټ ولیکئ چې B سیټ مساوي کیږي زلمای احمد زمارای او حسن د B سیټ مساوي کیږي زلمای احمد زمارای حسن د دغه کوم سیټ پیدا کوو تکاتو سیټ موږ او تاسو مخته تعریف کړل چې تکاتو سیټ هغه سیټ دی چې د سیټونو مشترک عناصر د دوی څخه میکس سره وخلي او څو دریم سیټ ته جوړ کی کوم سیټ چې لاس تر زیات کوم سیټ نه عبارت دی له تکاتو سیټ څخه عبارت دی نو د A او B په سیټ کې به مشترک عناصر روخلو په بل سیټ کې بیلیکو نه هغه سیټ له کوم سیټ نه عبارت دی له تکاتو سیټ نه عبارت دی نو ځلیکم چې A تکاتو دی B مساوي کیږي A سیټ روخله ما ټول لیکم چې A سیټ احمد محمود او حسن تکاتو علامه لیکم دو سیټونو په مابین کې د B سیټ لیکم زلمای
احمد زمرای حسن. نو ا تکاتود بی سیټ موسی شي. مشترک عناصر قسم یعنی هغه زده کوونکي چې په دواړو کې موجود وي. احمد د ا په سیټ کې شته، احمد هم د بی په سیټ کې شته. نو دا په دواړو کې مشترک دی. احمد دلته لیکم احمد. محمود د ا په سیټ کې شته، آیا د بی په سیټ کې شته؟ نشته. نو دی لیکل ته ځکه مشترک نه دی، دی په دریم سیټ کې نه لیکم. حسن د ا په سیټ کې شته او د بی په سیټ کې هم شته، لیکم چې حسن. نو لیکم چې د ا او بی د دوه سیټونو تکاتو سیټ عبارت ده ا تکاتو د بی. کوم عناصر کې موجود دي؟ احمد، حسن. احمد هم دلته موجود دی، هم دلته موجود دی. حسن هم په ا سیټ کې دی، حسن هم په بی سیټ کې دی. یعنی ا تکاتو د بی په خپل له کوم سیټ نه عبارت دی؟ له احمد او حسن څخه عبارت دی. نو دا سیټونه هم ولیکئ، دغه تعریف سره ذکر کړئ. ا سیټ دی احمد، محمود، حسن. بی سیټ دی زلمای، احمد، زمرای، حسن. او د ا تکاتو بی سیټ مساوي کیږي احمد، حسن، احمد، حسن، احمد، حسن، احمد، حسن، احمد، حسن. دا یا دا سیټونه د وین دیاګرام په شکل هم ښودلی شو. په لاندې ډول زه لیکم دوه دایرې رسمومه یا مستطیل مربع هر شي چې رسموئ. پر مثال دا یوه دایره ده. دویمه دایره دوه دایرې مو رسم کړې چې دوی په دوه نقطې کې سقطه کړي دي. یوه نقطه یې دغه، یوه نقطه یې دی. دوه زه د ا سیټ عناصر لیکم. دا د ا سیټ شه، دا د بي سیټ شه، او دغه برخه د ا تکاتو د بي سیټ. ا په سیټ کې اول مشترک ورخلمه احمد دل ا په سیټ کې شته او د بي په سیټ کې شته. د دوه دایرې تکاتو په نوم احمد. دویم حسن هم د ا په سیټ کې شته او هم د بي په سیټ کې شته. حسن. نو د ا په سیټ کې کله چې د ا سیټ نه احمد او حسن مرخصته څوک پوته شه؟ محمود پوته شه. او د بي په سیټ کې کله چې احمد او حسن د بي سیټ نه لرې کو څوک پوته شو؟ زلمای او زمرای. یعنی د بي سیټ عناصر محمود، احمد، حسن. د ا سیټ عناصر احمد، حسن، محمود. او د بي سیټ عناصر زلمای، زمرای، احمد، حسن. کله چې کوم عناصر چې د دوه دایرو په مابین کې واقع دي، هم په دا دایره کې دي هم په دغه، یا د دوی تکاتو په نقطه کې موجود دي یا په هغه ساحه کې موجود دي چې د ا بي دواړو په دوه نقطه کې سقطه کړي دي. نو احمد او حسن دې ته مونږ کوم سیټ یې شو؟ ا تکاتو د بي سیټ. اوس د کتاب ته د 14مه صفحه ده. نو آیا د لومړی لوست لومړی مثال څخه ویلی شي چې که کوم زده کوونکی هم د والیبال او هم د فوټبال په ټیم کې برخه اخیستې وي؟ لومړی مثال ده انشاءالله
کتابه که مشکل نشته او کتاب اسان دی. دا تعریف ورته زده کړو ایله هدف یې دغه دی، یعنې که چېرته یوه ښوونځی کې موږ او تاسو د اووم ټولګي زده کوونکي ولري، نو د هغې له زده کوونکو څخه 11 نفره د فوټبال په ټیم کې وي او 15 نفره د والیبال په ټیم کې وي. که چېرته یو داسې زده کوونکی یو یا دوه یا څو زده کوونکي موجود وي چې هم د والیبال په ټیم کې وي او هم د فوټبال په ټیم کې وي. د نن ورځې درس همدومره بس دی. سبا به انشاءالله د اتخاذ سیټ او د دوه سیټونو تفاضل سیټ، مکمله سیټ، معین او غیر معین سیټونه دا به انشاءالله سبا ووایو. نو دوستې لومړی مثال، دویم مثال، دریم مثال او څلورم مثال دا مو هم کورنۍ وظیفه اتحادي خاصیت یې خپله وګورئ. ومن الله.